دویم لمبر لفظ چې موږ جشن عید میلاد النبی وایو په دې کې عید دی منکرین په دې باندې اعتراض کوي چې عید اختر ته وایي او اختر نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دوه اختر دي یو غټ اختر دی یو راکوټ اختر دی چې ته عید الفطر وایي یو ته عید الاضحى وایي وی دا دریم نمبر عید چې نبی علیہ السلام په ذات باندې تاسو خوشاله کوي دا په کې دا کوم روټون بو دا یو قوي اعتراض داخل کا په مونږ باندې کوي مونږ ورته وایو صاحبہ صرف په دنیا کې دوا اخترونه نه دي په دې امت کې نبی رسول الله مبارک فرمای الله تبارک وتعالى د جمعې ورځ زما د امتیانو د پاره د اختر ورځ ګرځولې ده تو سوچ وکا د جمعې د ورځ په کال کې سوچ راځي 365 چې تقسیم کې په 7 باندې 52 دن راځي 52 جمعې په یو کال کې راځي 52 اخترونه د دوه اخترونو نه علاوه راځي دا 52 اخترونه تابع د نبی رسول الله مبارک احادیث باندې عمل پرې هودو نبی رسول الله مبارک زما د امت لپاره د اختر دی او ته نه بل اختر نشته دا دوا اخترونه دي دا دوا اخترونه چې د الفطر او عید الاضحى دی موږ تاسو ته چا هودلې دي نبی رسول الله مبارک جمعې ورځ اختر موږ ته چا هودلې نبی رسول الله مبارک ته یو خبره مانی او بل خبره نه مانی يهوديانو کار کوي تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض خبره د قران عظیم شان مانی او بعض نه مانی يهوديانو هم دا کار کو قران عظیم شان کې به کوم ځای خو هو ابه راواغشت کوم ځای به چې بده شو پاغي باندې بیاستي خو موږ دانینو پاغي باندې پړاندو دا کار د يهوديانو کار دی کوم چې د يهودي ولادي هغه په بعض احادیث منی بعض بنو منی ته یو طرف ته سوچ کې چې نبی رسول الله مبارک وي چې دعا اخترونه دي د بل حدیث نه ول انکار کوي چې نبی رسول الله مبارک وي چې د جمعې ورځ زما د امتیانو لپاره د اختر ورځ ده دا حساب سره څلور 50 اخترونه سره دا وړو کې دغه اختر او 250 اختر چې راځي د جمعې اخترونه څلور 50 اخترونه شو تاسو نه پوښتنه کوم چې د جمعې ورځ ته د اختر ویلې نه ولې وته څه ورته وی چې په دې کې د آدم علی السلام مبارک پیدایش شوی د آدم علی السلام مبارک د پیدایش د وجه نه د جمعې ورځ اختر ګرځیدل ده اوس چې موږ عربي اول ته د اختر وایو د څه د وجه نه وته وایو آدم علی السلام د چا د مخه پیدا دي کله چې هغه مبارک الله جل جلاله ماتیو غلا وته فرمایي کیف عرفت محمد یا آدم علی السلام تعالی محمد علی السلام څنګه پیژندو آدم علی السلام وته فرمایي یا الله ما چې سر پورته کو د اسباب پایو مې د استاد اسم سره محمد اسم وکړه ما دې چې دا د استاد محبوبي د استاد حبيبي د دې وجه نه ما د هغه په ذات باندې وسیلونه ولا الله جل جلاله هو تو فرمایل اے آدم علیہ السلام صدقت اختیاری وی لولاه لما خلقت آدم علیہ السلام محمد علیہ السلام مبارک معنی پیدا کړ نو آدم علیہ السلام ما پتم نه پیدا کړي اوس آدم علیہ السلام چې پیدا چا په خاطر پیدا دي نبی علیہ السلام مبارک په خاطر پیدا دي صد آدم علیہ السلام مبارک د پیدائش ورته د اختر وی هغه د اختر وی د جمعې ورځ اختر بولی لیکن نبی علیہ السلام چې په کوم ورځ پیدا شوی دی هغه اختر نه وی دستا د نبی علیہ السلام مبارک سره بغض او عداوت دی او دا د متکلمین او مسلم عقیده ده یو نبی نه انکار کول دا د اطلاق د صدر انبیاء کرام نه انکار دی یو نبی د صفات قتل د اطلاق د صدر انبیاء کرام د صفات قتل دی چې د نبی علیہ السلام مبارک پیدائش د اختر ورځ نه وي یا د آدم علیہ السلام مبارک پیدائش د اختر ورځ نه وي د نبی علیہ السلام مبارک د حدیث نه انکار دی ارث میرا کو معزز چا چې لګم محبتي چا د اصل چې لګم د نبی علیہ السلام مبارک د محبت نړکی اب شرط د نبی علیہ السلام مبارک پر ذات د خوشاله اظهار تا بدعت نه وي او نه د شرک او حرام وي تاسو عوام هلاکه هغه عوامونه دا هغه علماء کرامونه او هغه عالمان چې هغه د شیطان په لار باندې روان دي تاسو هغه نه په ځل څنګه باندې بهتر یا تاسو د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش باندې د خوشاله اظهار تروا وي او هغه تناروا وي معزز ټول تعلق د عشق او د محبت سره ساتي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای حبک شیء یعب و یتم یا یوسف سره چې د اسلام محبت پیدا شو دا هغه چیز د محبت په تاړوند وکړ کې سترګو نظر باندې لګي لیکن د زړه سترګې باندې وړاندې وي په وګونو باندې د سر وګونه باندې ورېدل کوي لیکن د استاد زړه د وګونه ورېدل نه کوي د استاد دنیاوی او سره محبت پیدا شو چیر ظلم ما د تاسو د فهم د لپاره مثال یو موبایل ورکړو د استاد یو موبایل سره محبت پیدا شو څنګه چې زه دا موبایل اخلم پتا ته زلزلہ خلک وایي چې په دې موبایل کې دا نقصان دی لیکن استاد هغه موبایل سره محبت دی هغه موبایل کې بتاغه نقصانات نه لیکن تا تفکاریږي نه هلکه درته وایي لیکن ته اور نه به کومه موبایل چې ته په زرګونو روپے ورکړې هغه موبایل اخلي لیکن هغه څه تا تفکاریږي اور نه ولی دا
اغسیر محبت تړول کړي او کونه کړي چون کې پاره کې عیب ستدي عیب پکې څه څه تاسو وایي چې پدې کې عیب دی او هغه ذات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک د نبی رسول الله په مدح کې وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء وتفرما يا رسول الله واحسن منك لم تر قط عيني اي عينا فتنوين سره ویل شي الله جل جلاله دستاون دی او انسان پیدا کړي نه دی او ماستانه هیڅ انسان لیدل نه دی بیا وته فرمایي واجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله دستاون دی او هیڅ انسان یو مور زیږول نه دی خلقت مبرئا من كل عيب يا رسول الله صدا هر یو عیب نه داسې منزه او پاکي كانك قد خلقت كما تشاء رب ذو الجلال لك چې داسې پیدا کړي چې څنګه تا وختل الہ العالمین او مغه صاحب پیدا کړي او د صحابینو چې موږ پښتنه په صحابي فرمای نبی رسول الله مبارک د هر یو عیب نه منزه دي موږ چې بیا دلته د خلکو نه پښتنه کړو علماء کرام وای بعض علماء نه بتا څور چې نبی رسول الله سره علم نشته او دا نه دی نور نه دی بشر نه دی خوشالي به باندې مکوا دغه خلکو په زړونو کې عشق او محبت نشته او چرته د دې په زړونو کې عشق او محبت او کله څوک کا د دنیاي سره د محبت پیدا شو هغه ته د روند او کو کې چې تاسو هغه عیب بیانې تاسو عیب نه کاری چې ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هر یو عیب نه پاسته پاره کې چې تاسو عیب کاری کې نو معلومی کې چې د تاسو په کې محبت نشته کو د تاسو په کې محبت هغه ذات چې هغه ذات کې هیڅ کوتاهی نشته دی هغه منزه عن العیوب دی عیب پکې نشته نقصان پکې نشته او تاسو بیا نقصانات کاری نو دا په ذات کې نقصان ته په ذات رسول الله مبارک هیڅ نقصان نشته دی